سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اوله حصہ سل آیتونه. اوله حصہ کې اثبات التوحید ذکر کئی. دویمه حصہ د آیت یوسل یونا تر یوسل شپږ پوری او دویمه حصہ کې اثبات و رسالت ذکر کئی. دریمه حصہ یوسل ویانا 253 پوری. په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل اللہ تعالی. څلورمه حصہ د 254 نا تر اخره پوری. څلورمه حصہ کې انفاق فی سبیل اللہ تعالی ذکر کئی. بیا دا اوله حصہ چې سل آیتونه دي دا مزید تقسیم شوی په دریو ابوابو. باب اول شل آیتونه. په اول باب کې بیان دا غدریو ډلو کئی کم چې سورة الفاتحه کې ذکر شویو اجمالاً. پدی باب کې دا هغې وضاحت کئی. باب اول مونږ په وضاحت سره بیان کړی دی. دویم باب شروع شوی د آیت نمبر 21 نا. دا باب تر آیت نمبر 140 پوری دے. پدی باب کی هغه اصل مسله د دې حصے ذکر کی چې هغه اثبات التوحید دے. په اول دو آیتونو کی اثبات التوحید ذکر کئی په عنوان د عبودو سره او په هغې ادله خمسه محضه عقلیه ذکر کوي 5 او د هغې تفصیل مونږ کړی دی. اوس نننی سبق کې چې کوم آیت ما تلاوت کو آیت نمبر 30 په دې آیت کې اصل اثبات و رسالت ذکر کئی. بعد از اثبات التوحید اول اثبات التوحید ذکر کو نوز دلتا اثبات و رسالت ذکر کئی. اور سره ضمنن درې خبرې نورم دی. یو صداقت الکتاب، بل دلیل وحی، او بل تحدی هم ذکر کئی چې مونږ ورته مطالبه د دلیل ویو د منکرینو نه. سوال دلته دا راځي چې هر کله باب د توحید دی مسله د اثبات التوحید ذکرو
او په دې اثبات او رسالت مستقله حصہ وا. نو سوال دا دی چې اثبات او رسالت هغه په باب د توحید کې ولې ذکر شو؟ په دې خاصی میسج تمخ کې د یوسلیونه یوسل شپږویایم پورې نو دلته په باب د توحید کې رسالت ولې ذکر کولو دا سوال دی. د دې جوابات د قرآن کریم منهج د تلو طریقه دا ده، د بیان طریقه دا ده چې کله یو مضمون ذکر کوي او هغې سره بل متعلق مضمون هم وي نو هغه هم ورسره ذکر کی. لکه تاسو به ګوري قرآن کریم کې چرته چې د صلات ذکر وي نو هغې سره متعلق زکات وي نو زکات هم راوړي، یا چرته چې جهاد ذکر کوي نو هغې سره متعلق مسله انفاق نو انفاق هم ذکر کوي. نو دلته توحید سره تعلق لرونکې مسله رسالت نو ځکه رسالت هم ذکر کو. دا یو جواب. دویم جواب، توحید و رسالت یو بل ته لازم و ملزوم دي. توحید و رسالت یو بل ته لازم او ملزوم دي، دی وجه باب التوحید کې رسالت ذکر شوی دی. کته توحید بیانې او رسالت نه ذکر کې نو دا توحید ته نامکمل بیان کړي. کته رسالت ذکر کې او توحید پرېږ دی نو دا رسالت دیم نامکمل ذکر کړي دی. نو دی وجه دلته مسله د رسالت امراوړو. یا بل جواب دریم، هر کله چې روستو مسله د اعبدو ذکر شو، مدلله مبرهنه معلله، او بیا رد شرک فی العبادت هم شو په آخر کې لا تجعلوا لله اندادا سره. نو منکرینو اعتراض کو چې دا مسله دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه کړی دی. ور هر کله چې مسله د عبودو ذکر شو، عبودو ربکم، مبرهنه په براهین سره، مدلله په دلایل سره، معلله په علتونو سره ذکر کو، او آخر کې رد شرک فی العبادت مکو چې لا تجعلوا لله اندادا. نو منکرینو اعتراض کو چې دا مسله دی محمد علیہ السلام د ځان نه کړی دی. دلته خو هغه نه دی ذکر، خو په سورت یونس 38 کې براشي همدغه شان اعتراضات دي. خپلته فصریح الفاظ سره اعتراض د منکرینو مذکور دی. سورت یونس 10 سورت آیت 38، ام یقولون افترا، یا وی دوی جوړ کو دی قرآن له محمد علیہ السلام د ځان نه. دا د منکرینو هغه اعتراض دی. دارنګ سورت هود 14 کې به هم راشي چې دی وی دا مسله دا قرآن محمد علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی. نو چې کله عبودو مسله ذکر که معاد الله، نو منکرینو اعتراض کو چې دا مسله دی محمد علیہ السلام د ځان نه کړي. نو دلته الله جواب کو په اثبات او رسالت سره چې نه دا پیغمبر دی زما. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، او نزول د وحی الله فرمای ما کړي دی په بنده خپل، او دا به هم دلیل دی چې روستو مسئله د عبودوت مراد دی په دې ځکه. الله تعالی ورته جواب کو په لفظ عبدنا سره چې دا بنده دی زمونږه، زما بندګیری کوي. نزلنا، ما پی قرآن نازل کړي، ما ورته رسالت ور کړي دی، دا د ځان نه خبره نه کوي. نو حاصل د دې خبرې چې دلته اثبات او رسالت ذکر کو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وروسته 2 آیتونه بیان کو
مسله د توحید ذکر ک رد شرک وکړو نو خلق ویل چې دا د ځان نه لګیا دی خبرې کوي الله تعالی دا غي د جواب د پاره اثبات او رسالت دلته راوړو نو دا جوابات دغه سوال دلته دا سلور وانه مسائل چې ما تاسو ته په دې آیت کې ذکر کړي دا ټول متعلق دي د روستو د عبودو د مسلې سره یاد وساتئ چې د کمی حصے کم داوی کم مقصدی نو دماغه مقصد سره داغه داوی سره داغه حصے تمام آیاتونو داغه احکامات لګیږي اوس چې منګه تر آیت نمبر 96 پورې سلام پورې روان یو دا ټول آیاتونه بددي عبودو د مسلې سره لګي کما قبل یا ما بعد وی ټول بددي عبودونه داسې تاویږي را تاویږي دا خبره یاد کړئ هم داسې چې دویمې سي ته ورسیږو نو هلته اثبات او رسالت باندې چې کومه دعوه ذکر وي نو د هغه دعوی نه به ټول آیتونه داسې تاویږي گویا کې دا محور دی دا اصل دی د هغه اسی چې د دین ټول آیتونه تاویږي اوس دلته چې دا سلور خبرې دي دا ټول متعلق دي د دې آیات دا سلور خبرې د روستو عبودو سره لکه ګورئ ما ولوي چې آیت کې اثبات او رسالت دی عبدنا سره نو عبد ورله صفت ذکر اوړي چې هغه روستو مسله د عبودو منلې او د هغې دپاره داعي هم دی نو د عبدنا سره اشاره وشوه چې د دې تعلق د روستو عبودو د مسلې سره دی دویم ما وی چې آیت کې صداقت الکتاب ذکر کړي او دا په نزلنا سره چې دا مسله د عبودو الله فرمایي دی کتاب کې ما نازل کړي دی تاسو ته نو نزلنا دا عبودو سره لګي چې دا عبودو ما نازل کړي د دې نزول ما کړي دی الله فرمایي دریم خبر ما وی چې آیت کې دلیل وحی ذکر کړي او هغه ته اشاره کوي په مما نزلنا علی عبدنا سره چې دا وحی منزل دی د جانب د الله نه یعنی دا وحی دا هر څه چې راغلی دی عبودو مع الله ما براهین دا وحی دا د جانب د الله نه او یا سلورم ما ویل چې تحدی دی په آیت کې یعنی چیلنج دی یا مطالبه ده د منکرینو نه د دلیل نو هغه ذکر کوي په فاتو بصورت من مثله سره یعنی که تاسو هغه رستو دعوه مع الله نه منئ او بدو او هغه دلایل او دعوه کوي چې د الله دپاره ند شته نو یو دلیل په وښایه په شان د هغه رستو ادله خمسه الله چې څنګه دعوه وکړو بدو ربکم عبادتو کی درب خپل او بیا ویل خلقکم تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم او کسان پیدا کړی تاسو نه قبلو جعل لكم الارض فراشا زمکه در له فرش ګرځولې والسما بنا او اسمان چھت ګرځولې وانزل من السماء ماء او راوري د برنه باران روباسي پدې سره میوي فائدہ ستاسو د پاره خوراک ستاسو د پاره نو چې څنګه الله داوو کا چې عبادت زما وکي پاغي دلایل ذکر ک ثبوتونه ورک نو اس منکرینو تموي ستاسو هم داوا دا چې د الله ند شتا نو یو دلیل په خایا پشان دغه ادله خمسه چې تاسو له یو عضو پیدا کړی ستاسو هغه ند ستاسو هغه صدارانو یا ستاسو په مشرانو کې چاله یو عضو جوړ کړي یا د ځمکې یو حصه جوړ کړي یا اسمان برابر کړي یا بارانونه راورولي فصلونه روباسلی وي نو تاسو یو دلیل وخی دا حاصل دی د دیو آیت بقایوس لفظی ترجمه دا او پاغي وضاحت دینو ایت غوښه اصل چې ز تاسو ته ذکر کومه د آیت عنوانات هغه یادوي او بقای لفظی ترجمه اسانه ده پاغي لګ لګ وضاحت هم چې تاسو ته یاد نو خو بیان پې کولای شي وان کنتم
فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. دلتا اصل خبر اثبات و رسالت دے او دلتا اثبات و رسالت په دو طریقو سره کوي. دا خبره نوٹ کوي. اول اصل خبره د آیت څه شی د اثبات او رسالت، ځکه اثبات او توحید درستو نو دلته اثبات او رسالت. خدا اثبات په دو طریقو دی، په دو تفسیرونو. یا خو په طریقه د تحدی ده، تحدی حاصر لیکل کیږي بغیر ټکی والا تحدی، چې انګلیش کې مونږ ورته چیلنج وایو. نو یا خو په طریقه د تحدی یعنی چیلنج ورکی چې تاسو نه منئ د پیغمبر چې توحید درته بیان کو، نو زه تاسو د داسې بیان د قرآن مثل پیش کړئ. دا چیلنج شو هغې ته چې تاسو د دې قرآن دا بیان نه منئ که نه ادعوا ربکم، نو زه تاسو ته تحدي ده، تاسو ته چیلنج دی چې تاسو هم د دې قرآن د بیان پشان د دې مثل پیش کړئ. نو هر کله چې دوی عاجز شو او دا چیلنج اثبات ته نه رسولو، یعنی چیلنج پوره نه کړی شو چې دا د الله، نو چیلنج پوره نه کو نو ثابت څه شو چې دا پیغمبر د الله رسول دی. هر کله چې هغې عاجز شو او چیلنج پوره نه کو، نو چیلنج نه پوره کېدو سره سره دا خبر اثبات ته ورسېده چې دا رسول صلی الله علیه وسلم څه شی دی؟ د الله پیغمبر دی. نو دا په یو طریقه د تحدي اثبات او رسالت کوي چې چیلنج ورکوي تاسو هم داسې بیان پیش کړئ. هغې چېرته پیش کولی شي؟ نو چې پیش یې نه که اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشو. یا دویم تفسیر، دویمه طریقه په طریقه د مناظره، چې هر کله تاسو دا مسله د توحید نه منئ سره د ادله چې تاسو ته دلایل هم بیان شو او بیا هم شرک کوئ، الله له انداده ند ګرځوئ، نو زه تاسو په خپل شرک باندې دلایل وښیئ. لکه مدعی منګو داوه منګو کو الله فرمای، نو داوی پسې دلایل وي. نو اوس که تاسو هم ځان ته وایئ چې یاره نه بابا هم حصهدار دی او هغه هم امداد کولی شي، هغه هم لایق د عبادت دی، نو تاسو هم مدعیان شوئ، زی تاسو هم اوس په خپل هغه دعوی باندې دلایل پیش کړئ. دا په طریقه د مناظره شوه. ګوره بیا مناظره کې څه وي؟ مدعی وي، دعوو کې دلایل پیش کړي، جانب مدعی وي هغه تنقیحات وغیره کوي، د هغه په دلایلو باندې اعتراضات، د هغې جوابات کوي. او چونکې دی داسې ونه کړی شه، د دې دلایلو جواب مواب دی ونه کړی شو، ډایرکټ دوی دعوه وکړه، نو دوی په خپله مدعیان شول. نو اوس اصول دا دي د مناظره چې یو تن دعوه کوي نو دلیل په هغه لازم وي. من دافع علیه البیان، من دافع علیه البینه، چا چې دعوه وکړو په هغه باندې بیان دی، په هغه دلیل دی. نو تاسو هم اوس دعوه وکړه چې نه باباګان انداد دي، ند دي د الله، نو زه تاسو اوس په دې شرک باندې دلایل پیش کوي. نو چې هر کله دی ته وویلی شي چې دلایل پیش کوي په خپل شرک، نو دی د دې نه عاجز شو، دلایل پیش نه کړی شو. نو چې څنګه دلایل پیش نه کو، په دې سره اثبات او رسالت وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې دو طریقو سره اثبات او رسالت کې، یو په طریقه د تحدي چیلنج او دویم په طریقه د مناظره ډیبیټ چې ورته وایي په انګلیش کې. دا انګلیش الفاظ زه کویم چې اوس زمونږ ژبه انګلیش ګرځېدلې، نو په اردو په پښتو نه پوهېږي. ما ته اکثر وایي یاره دا نمبر یې وایي په پښتو کې مه وایه، وایي مونږ پرې نه پوهېږو. په انګلیش کې چې ورته ماشوم پرې پوهېږي. بهرحال وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، وَإِن كُنْتُمْ او که چریه تاسو فی ریبن پریب کی، وو عطف پا ما قبل، زکا
د رسالت او صدق د کتاب د هغه توحید سره مناسبت دی ځکه ووی عاطفه دلته راوړو ووی عطف کو پرستو ځکه د رسالت او د صدق د کتاب د توحید سره مناسبت دی نو ځکه ووی عاطفه دلته راوړی دی وای کې د دې اثبات رسالت او صداقت الکتاب او دلیل وحی او مطالبه د دلیل د دې ټولو د غروستو توحید سره مناسبت شته دی وجه ووی عاطفه راوړی ان کنتم فی ریب دا سنوي ان کان فیه ریب خبر ازان پوی کی دلته سوی ان کنتم فی ریب کچریه تاسو په شک کی دا سم ویلې شو ان کان فیه ریب کچری وی په دی قران کې ریب شک خدا سیونه ویلو ان کان فیه ریب کچری وی قران کې ریب شک نا قران کې ریب نشتا وضاحت مونږ دویم کې کړو ذالک الکتاب لا ریب فیه قران سره محل د ریب نه دی ریب خو دراصل د خلق په سینو کې وی د قران کریم په باره کې نو ځکه دلته دا ریب صفت وګرځول د مخاطبینو چې دا ریب صفت ستاسو دی قران کې ریب نشتا ځکه ورته خطاب کو ان کنتم کچریه تاسو فی ریب پشک ستاسو په سینه کې چرته شک وی دی وجه دلته ان کان فیه ریب نو قران خو د ریب نه پاک دی البته د خلقو صدور کې ریب راتلی شي نو وان کنتم فیه ریب وان کنتم فیه فی ریب او کچری تاسو فی ریب پشک دلته یو سوال راځي وان کنتم کدا ان دیتا شرطیه وی شرطیه دی وجه ما مانم سو کچری کچری نو دلته ان شرطیه ده حالانکه د مرتابینو ریب چې کړه ده دا یقیني ده ګوره په سوال ځان پوي کې ان شرطیه راوړې حالانکه دا مرتابینو ریب یقیني ده اغي حقیقت کی پزړه کې ریب ده د قران د پاره پزړه کې شک ده نو سوال دا ده چې دلته ان شرطیه راوړي او شک دا غي یقیني دی نو دا ولی ان ولی شرطیه راوړي شک خدای یقیني دی ریب دا غي یقیني دی زړه کې یقینا چې شک شتا ریب شتا خو دلته ان شرطیه ولی راوړي د دې یو څو جوابات جواب اول ان شرطیه چې راوړي نو دا د پاره د زجر دی دلته ان شرطیه ولی راوړي د پاره د زورنی ولی پلار خپل اولاد ته وای کچره ته زماز اولادی ان کنتو ابنی کچره ته زما اولادی نو ته دا کار وکا مطلب اغلا رټن ورکی یا ته دا کار مو کو اغلا رټن ورکی اغلا زجر ورکی کچره ته زما اولادی کنه نو ته دا کار مکوا نو دلته ان شرطیه ذکر راوړي چې تاسو ریبونه کوي یا دویم جواب ان مفسرین وی باز په معنا د از راضی اکثر نو دلته ان په معنا د از دی وګورئ کې کلام داسې شو ان کنتم یعنی اذ کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا و اذ کنتم داسې معنا وشي او کله چې یی تاسو په شک کې دا غسنه چې نازل کړم په بنده خپل نو راوړی صورت په شان د دی چې کله هم تاسو شک راشي نو تاسو د صورت وړاندې کې نو ان په معنی د از هم وی راغله یا بل جواب ان در اصل دی راوړی چې د دوی په داوا یعنی ریب د دوی په داوا یعنی ریب د پارس دلیل نو نو ډیر ضعیفو د دې دا دعوت دی وجه دلته ان ورلا راوړو په ان سره گویا کې اظهار یو کو د دې د دعوی د ضعف ځکه یقیني خبره ونه کا شرطیه راوړو شکی خبره یو چې په دې سره د دوی د دعوی ضعف ښکارا کولو چې دی خو د ریب دعوه کوي چې قران کې شک شته خو د دې دا دعوه دا انتهایی ضعیف دعوه ده
دا سو وجوهاتو چې دلته ان شرطیه راوړې ده ښا و ان کنتم او کچری تاسو فی ریب پشک او د ریب وضاحت منګه مخ کې کړه دې کتا است یادی دویم آیت کې د ریب معنی ما تاسو ته غزي کیسه کړه ریب او شک کې ما تاسو ته فرق خودلو یاد نوي نو یادې کوي ریب معنی ما تاسو ته وکا شک ما توهم شکم وی دی او تن او تهمتم لګي ګورا دی وجه دلته ریب راوړې دي دی صرف شک نو دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تهمتم لګولو او هغه تهمت د دې سو چې دا خبره ته د ځان نه کې دا الله نه دی را لېږلی دی وجه دلته ان کنتم فی شک انوي ان کنتم فی ریب نوي ځکه چې دوی ته شک نو شک ما تهم او شکمو تهمتم لګولو نو شک او تهمت کې دا فرق شپ شک او ریب کې ښه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کچری تاسو فی ریب پر ریب کې په شک کې او تهمتم لګوي ور سره مما دا غسنا نزلنا علی عبدنا چرا لګل دې مونږ په بنده خپل اوس ګور دلته مما نزلنا علی عبدنا پدې سره اثبات الرسالت پدې سره صداقت الكتاب پدې سره دلیل وحی ذکر کړي دا درې وانه خبرې په دې جمله کې دي مما نزلنا علی عبدنا مما نزلنا علی عبدنا دلیل وحی شه مما نزلنا صداقت الكتاب شه عبدنا دا اثبات و رسالت شه نو مما نزلنا علی عبدنا اوس هغه محل د ریب ذکر دی د هغوی د سوچ موافق چې ریب سکه دی نو الله ورلا هغه محل ذکر کوي چې د دې ریب پس کې دی مما نزلنا دا هغه سیز وਹੀ چې الله وي منګ را لګلې د دې ریب پدې کې دی چې دا الله را لګلې دی او کنه مما نزلنا د ریب د پاره ګورا دا مما نزلنا ظرف د محل دی نو پکار خدا سے و چې دا سی ویلو مما پځې ویلو فی ما نزلنا چې کله ظرف شنو فی پکارو او فی ما نزلنا یو نه ویلو دلته ویلې مما نزلنا ګوري پدې ځان پوي کې دا مما دراصل من ما ده من میم نون من او ما یو ځای کړه ده دا دراصل من ما ده او دا ظرفو د پاره د ریب محلو دلته پکار داو چې دا سی ویلو فی ما نزلنا خو دلته فی پځې من راوړې مما نزلنا ویلو دا ولی زکا که فی ویلو فی ما نزلنا نو کلام کې تکرار راتلو لکه رستم ویلې شو وین کنتم فی ریب نو یو فی التو نو بیا ورپسې مما کده من پځې فی ویلو نو بیا به فی مو بیا به کلام کې فی راغلی او تکرار دا په کلام کې د کلام حسن خرابوي تاسو په انګلیش کې ویلي ریډنډنسي ورته وي ریپیټیشن اف ورډز چې کله وشي په یو سنټنس کې نو هغه د سنټنس حسن خرابوي نو دلته فی دو ځله راتله دی وجه د فی په ځای دلته من ذکر کړو مما یې راوړی دی ښه نو که چا سوال درنو کو چې دا خو ظرف دی مما نزلنا د ریب د پاره محل دی دلته فی پکارو خو من راوړی نو تاسو ورته سوای چې تکرار راتلو د فی دی وجه من راوړی دی یا دا جواب هم کولی شي چې من ذکر راوړو چې دا من اجلیس یعنی سبب دی د پاره د ریب یعنی دې سره اصل سبب خي چې د دوی دا ریب ولی راغلی سینو کې نو د من سره درته سبب خي چې هغه نزول د قرآن دی وي د قرآن نزول شوی د دې وجې د دې په سینو کې ریب راغلی دی نو مما بیا ورپسې من وضاحت خو شو دا ما موصوله یعنی هغه څه نزلنا باب تفعیل نا او اشاره دی ته کوي
چې مونږ لږ را لېږلو، نو د هغوی شک هم دی کې و چې ولې په یو ځل راونه لېږلی شه. نزلنا باب تفعیل نه، نو اشاره ستا اشاره دی ته چې مونږ نزول د قرآن کولو خو هغه څنګه لږ، نو د دې لږ نزول د وجې د هغوی ریب پیدا شه چې ولې قرآن په یو ځل نازل نشي. انشاءالله حوامیمو کې بم د اعتراض بیا وګورئ چې دی وی قرآن ولې په یو ځل نه دی راغلی، د هغې جواب به بیا هلته کوو. نو د دې ریب هم ځکه پیدا شه چې قرآن نزول الله فرمایي ما لږ کړی دی، نزلنا را لېږلی دی مونږه قرآن کریم څنګه لږ وقتاً فوقتاً چې څومره به ضرورت و، نو الله تعالی دا قرآن را لېږلو. یو خبره په دې ځان پوه کوي، بعض زموږ ملګري په دې پوهېږي نه او هسې بې څه بحثونه کوي. اکثر د قرآن کریم ګورې اصل چې دی اصل ترتیب مصحفي دی. مصحفي دا چې کم شکل کې مونږ ته پروت دی دا اصل ترتیب دی د قرآن کریم. بقایا نزولی ترتیب نو هغه د وقت د ضرورت موافق الله تعالی بیا را لېږلی. اصل قرآن کریم چې کم شکل کې په لوح محفوظ کې موجود دی هغه دغسې دی چې مونږ ته کم پروت دی. اوس نزول د قرآن کریم نو څه آیتونه د یو صورت په مکه کې، څه په مدینه کې، څه په یو ځل یو صورت راغلی، څه آیتونه وقتاً فوقتاً په مدینه کې پوره شوی لږ را لېږلی شوی. هغه ولې د وقت د ضرورت موافق قرآن الله د هغې نزول کړی دی. نو اصل د قرآن کریم هغه ترتیب مصحفي دی. دی وجې تاسو په دې کې ډېر زیات ځان مه کنفیوز کوئ چې دا آیت دلته نازل شوی دی. زمونږ یو ملګری و لږ بیوقوف شان دی، هغه څو ورځې مخکې اعتراض یې کړی و ذالک الکتاب لا ریب فیه. وایي دا ذالک الکتاب دې کتاب کې اشاره څه ته کوي؟ ما دا جوابونه هم که حالانکه پوهېدو نه پې سر یې نه خلاصېدو. خو زه دا یم چې اصل د قرآن کریم ترتیب هغه مصحفي دی او دا توقیفي دی چې څنګه تا ته مخې ته قرآن پروت دی دقه شان په لوح محفوظ کې دی. نو قرآن کریم په هغه اعتبار سره چې ته اوس ګورې په هر ځای کې د قرآن کریم د نزول خبره کیږي، د رالیږلو خبره کیږي، نو هغه دغه قرآن خبره کوي چې کوم لوح محفوظ کې دی او بیا هغه موږ ته رالو دلته کمپلیټ شو، موږ ورته قرآن کریم نوم ورکړو. نو اوس الله رب کریم دلته هم دا ذکر کوي چې نزلنا موږ رالیږلی دی دا قرآن لږ. اوس دې ځای کې دا نزلنا هغه قرآن ته غون وحي ته اشاره ده چې دا ټول وحي ما رالیږلی، دا ټول قرآن ما رالیږلی دی، خو لږ مې رالیږلی دی. نو نزلنا مما نزلنا د هغه څه نه نزلنا چې رالیږلی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل. ګوره دی درته ذکر کړ، منکرینو ته خطاب وکړو او که چېرې تاسو په ریب کې د هغه څه نه چې مونږه رالیږلی دی علی عبدنا په بنده خپل، محل د ریب درته ذکر کړ چې هغه څه شی دی؟ هغه نزول د قرآن نازلول. خو په چا باندې؟ علی عبدنا په بنده خپل. ګوره دیزی کې علی عبدنا وی په بنده خپل، علی رسولنا نه وی، علی نبینا نه وی. ولی ځکه وروستو مسله وه د اعبدو، مسله د عبودو روانه وه، نو دی وجې دلته یې ووی علی عبدنا، اشاره کولو مسله د عبودو ته، دی وجې دلته صفت د عبدیت راوړو او دی ته وایي عبدیت خاصه چې نسبت کله الله ځان ته وکړي دی ته عبدیت خاصه وایي، خاص عبدیت. الله تعالی فرمایي عبدنا بنده زمونږه، یعنی بندگی خاص ماله کړی دی دی پیغمبر. نو دی وجه الله تعالی نسبت هم ځان ته کوي بنده زمونږه. بله خبره دا هم دلیل دی چې عبدیت لویه مرتبه ده، ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم اول صفت قرآن کې ذکر شوی دی نو هغه عبدیت ذکر شو، اول صفت عبدیت ذکر شو.
کلمه د شهادت چې منګه وایو پاغي کې هم تاسو ګوري اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا د محمد صلی الله علیه وسلم اول صفت ذکر کی عبده وي التم عبد راوړي اول وحي چې نزول داغي کېده هم ورته عبد وي لکه سورۃ النجم لسم کې براشي دارنګ اول سورت په اعتبار د نزول لسم آیت داغي التهم پیغمبر تعبد وي ولی عبدیت نهایت اوچت صفت ده او د قران کریم ډیرو غنو مقاماتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبد ویلې ده سورۃ الاسراء اول کې سبحان الذي اسرا بعبده سورۃ الكهف اول آیت کې الحمدلله الذي سورۃ الكهف رومبنه آیت ده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب نو صفت د عبدیت اوچت صفتو دی وجم دلته عبدنا ویلو یا مناسبت د دی عبدو سره دی وجه دلته عبدنا ویلو علی عبدنا په بند خپل ګورم مسله د عبدو د عبادت هغه من رستو ذکر کړي د په فاتحه سلورم آیت ایاک نعبدو دلاندې داغي اقسام دای معنی او داغي اجزاء ټول منګل ته ذکر کړی دي اوس دا خبره یاد کړئ چې امر درته وکړو په یو اجتماعیت کې عبدو عبادت کوي یعنی هغه تمام اجزاء اقسام ټول الله له کوي خدا یاد کړئ چې چا هم ټول اجزاء او اقسام د عبادت الله د پاره وکړو نو هغه ته الله تعالی سوی عبد قرآن ورته سوی عبد هغه د الله څخه بنده شو خدا یاد ساتي قرآن کریم کې لفظ عبد دا په دوه معنی راغلی دی په دوه معنی مستعمل دی بعض ځایونو کې اکثر زموږ ملګرو ته دا مسله پیدا دلته عبد ویلې دی په بل نسبت سره بعض ځایونو کې کافر ته معبود ویلې دی په سورۃ بنی اسرائیل کې به ان شاء الله وضاحت درته کوم بیا نو هغه ځکه بیا خلک لک شانتي کنفیوز شي مشوي شي چې د عبادت مطلب څه دی تاسو د دې په معنا اوس نه ځان پوي کې ان شاء الله چلته رسیږي اس مسله ودرتلی اطلاقات دا و داغه دو دي یو عبد په معنا د غلام راځي ښه مملوک چې د چا ماته هتوي او دا یاد ساتي چې دا په معنا د مملوک یا په معنا د غلام دا اکثر مذکر له مستعمل دی قرآن کې چې راځي هم دا د پاره د مذکر راځي او د دې مؤنث بیا امتون وی امتون اوس درته آیت هم پخېمو نو یو معنا د عبد هغه د غلام یا مملوک د چا ماته دا مذکر له مستعمل دی مؤنث امتون دی امتون معنی وینزا نو عبدون معنی څه شو غلام جمع د دې عبیدون هم راځي عموما او عبادون هم راځي زیاتر عبیدون راځي د دې جمع لکه دې د پاره وګوري اولم دغه سورۃ البقره ان شاء الله غایتونه را روان دي الله دې موږ له همت راکړي توفیق راکړي چې غزای ته ورسیږو بیا به زه تاسو ته مچ د دې سمانه ده سورۃ البقره یوصل اتا اویایم خدای خبر چې تاسو به اتا اویایم پیجنې یو کنه 178 نمبر آیت د سورۃ البقره الحر بالحر بلکې سر نو ګوریا ای الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل او مؤمنانو مقرر کړي شی پتا سو باندې بدلا غستل په قتل کې الحر بالحر آزاد په بدله د آزاد والعبد بالعبد او غلام په بدله د غلام نو دلته عبد معنا څه شو غلام دا هغه ولا معنا ده مخکې لاړ شي لږ آیت 221 وګورئ 221 نمبر آیت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او نکاح کوي د مشرکانو خسر تر دې چې ایمان والا شي عقیده سمشي ولا امتم مؤمنه او وینزا مومنه غوره ده د مشرکین اگر که تعجب کې غرزي تا خایس نسب و غیره صداقه بیا سوی
ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، او نکاح مکو یو جنکو مشرکانو سړو سره تر دې چې ایمان والا شي. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو عجبکم، او عبد غلام مؤمن غوره دی د مشرک آزاد نه، اگر که تعجب کې غرضی تاسو مال خایست وغیره صداقه. ګوره دلته عبدون امروړو او مخکې څه شی راوړو امتون، دلته عبدون مانو څه شو غلام، او د دې مؤنث شی راغی امتون څنګه چې ما درته وې. نو دا یو معنی دارنګ یو بل صورت کې مرضی لګل ته مو ګوري چې بیا درته مسله نه وي. سورۃ الشعراء وګورئ، سورۃ الشعراء 28 نمبر سورت 26 نمبر سورت آیت نمبر دے 22 26 نمبر سورت 28 سورت آیت 22 وتلک نعمت تمنها علی، او دا نعمت ګوټه چې ته اثبات علی پما باندې ان عبدت بنی اسرائیل، دا چې تا غلامان کړو بنی اسرائیل لره، دا نه چې موسی علی السلام وی عبادت بکول بنی اسرائیل ته، نه تا غلامان کړو بنی اسرائیل. فرعون ته وی، فرعون مخاطب کړی دی. نو دلته معبد مانس شو، عبد مانه دا غلامان. او په سورۃ الاسراء کې بم بیا ان شاء الله وګوري چې الله تعالی کفار ته خپل عبد وینوال ته مانه بسوي د الله تعالی مملوک د الله په اختیار کې چې ویني غلامان. ټیک شو، دا یو معنی شو د عبدن. دویمه معنی د عبدن معنی مطیع، عبادت گزار، او دی صورت کې بیا دا مذکر مؤنث دوانو له مستمل دی. جمع د دې عموما عبادن راځي، دا خبره یاد کې. عبدن دویمه معنی مطیع عبادت گزار، او په دې صورت کې بیا دا مذکر مؤنث دوانو د پاره عبدن راځي. خزو د پاره بیا بدرات لشي، سړو د پاره دی وجه تاسو به وګوري جنات او ملائکه د پاره هم عبدن راوړي عباد، او د دې جمع څه شو عباد. بل خبره یاد ساتئ، د دې نسبت چې کله کیږي په قران کریم کې نو هغه فقط باری تعالی د پاره الله ته نسبت کیږي. تمام قران کې چې چرته مو ګوري چې عبدن کله په معنی د عبادت گزار راشي نسبت به الله ته شوی. لہذا دې سره تردید مو شو دا مکی د مشرکانو د عربو چاغي به اکثر نمونه کې خودل داسي چې نسبت به د خپل عبدیت هغه مخلوق ته کولو. چا به نوم یې خو عبد الشمس، د نور بندا، د نور بندگی کوونکی. چا به نوم یې خو عبد العزا، د عزا بندگی کوونکی. نو دا غي د تردید د پاره هم الله کریم دا مسله ذکر ک چې عبدنا کې تردید شي داغي چې ټول بندگان دي زمونږه. نو اوس دې ځکه د عبدنا کوم معنی ده نو تاسو به پوهیږئ. دویمه معنی یعنی عبادت کوونکې چې څوک مال زما عبادت کوي، هغه اجزا او اقسام مال کوي، نو مراد ته هغه دی. نو د عبد په معنی به پوه شي دلته علا عبدنا په بنده زمونږه، بنده مونږ ورته ولوي ځکه بندگی کوي یعنی عبادت کوي د چا؟ د الله. وان کنتم او کچری تاسو فی ریبن پریب کی مما دغه سن نزلنا چرا لګل دې مونږه علا عبدنا په بنده خپل. نور پسې بیا چیلنج ورکي، تحدي دې منکرینو ته چې تاسو هم زې دلیل خو چې تاسو د شرک داوا کوي. ان شاء الله دا به آینده سبق کې وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.